دې د ده د لاسه موږ خپلې پیسې نه شو حسابولی یو سړی د جمالات فولاد د کوره د کوچ سره راغلی مسلمانه کور ته نو ماښام یې شپه تېره کړه د سهار دی یو مینه پر چای سره ناست نو مینې ورته وویل ول سړیه ته نن لا ته کور یې سبا بله هفته ده بیا ځې نن به دا د کور خټ سره وکړو ته نن هغه یې کور ته راغلی نو دې ورته ویل ښځې دا به په دواړو سره خښتوو بس په دواړو مې خښتوو ته خټه په لاړه وه د اوبه په ځای کې وه اول د مېړو مینه چې سره په لګیا سره خټه بیا سره خښته کړي مینې ورته وویل چې پر دې خټو باندې سړی ته بدې خولې پرې کوې دا ستا بدې خولې څه لرم کور اورې ته خپل کار په خپله کوه زه به خپل کار په خپله کوم کار به کار پر مخ ولاړ شي هلته به ما او تا هم کار نه سره لرو ده ورته دا ډېره ښه خبره ده بس ګلماله سره شروع کړله مسلمانه ماجګر یا مشر ورو روان دی چې داسې ورته وکتل ورېنداره د څه لرم منډه و مخکې دی بړونه پر هغه د بچه نو ډېر ښه شموله دی پر راوګرځېدی ورو سلام علیکم ورته وعلیکم سلام ملا چې ما ته څه ورېنداره د څه لرم منډه و مخکې بړول تله پر هغه د بچه لګیا ده ورته د ورو هغه خبره خو چې سیده ته را زما شیان په ورېنداره وځړوه دا چې بیا بله ورځ څه سال کې پوره ګرځوم یو چغال وي یوه ګیدړه وه په یو غار کې سره ناست و ډېر ټیم یې سره تېر کړي نو چغال و ګیدړې ته وویل ورته ډېره ناځوانه یې یو ورځ پکې زما مرکه وایي چاته کوله دې ورته تا دا دومره ټیم د ما سره تېر کړي نن دې ښایست ښکاره کړي سهار دې ویښم نو سار ګیدړې ځان سره یې شریک یې راووته د چغال لالا په مرکه مسلمانه د کښې د خوا ښکاریان را روان دي تاجیانو سره چې دا ګیدړه یې په سترګه سوې ده وایښته پر ګېډه باندې هله 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 دغه یې سورلم یې راوسته چغال چغال ورته وا څنګه شوې ګیدړې مرکه دې وکړه دې ول و مرکه خو مې وکړله ستا دوه اخښیان د باندې ولاړ دي تا ګور چې خوښ وي خور درکوي که نه شوې خوښ بیا بیا بل ځای بیسه ده هم په برېت مرېت ګوته ووله ځان یې سره شریک یې په راووتی د دوی خو پر ګیدړه لا خلوص نه و ختلی خړې واخله هله 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 اودس یې ور مات کړي لکۍ مکۍ یې سره ور ولړله ډېرې په جانجه کې دغه یې سورلمه یې راوستې د ګیدړې پورې ګیدړې ورته وا څنګه شوې خوښې شوې ده ورته کور دې ور واخل زوی خوښي ده چې شوه چې دا د تا پرې چې ګوتلی یم د تا پرې دغه یې سورلمه یې راوستم دې ورته ویل اخښیان دې و بازۍ بیا د سره کول دا لکۍ دی په راپورته کول دا غول نو د بازۍ بله ورځ ته سال دې په لګوم هلکه ګپه کوه خوند په کوه مخکې ولګېده د کشتم خلک دا که خره دې وته بیا مور اودله هو څومره صفا پښتو یې دی انسان دی وایي دا پنجابی بس بیا یې خود خوړل دې شي دلته نو زه مسجد کې ولې ولاړه وم دا د جرګې ککرې بله ورځ لاړم مارکېټ د مسلمانه دا پښاچې یې وو دا پیاز دغه یې په دړۍ سره خرڅېږي ما ورته وویل دا پیاز په څو دي پښاچې په څو دي ویل یې د پیاز د دړۍ چې ده په 100 د پښاچې چې دي په اویا کې ما د دې وښه دې بیخي نه ده کښته کړې دا پښاچې خو زموږ په علاقه کې ګسه یو ښه دي پرې ژړل ول هغه لکه څنګه ما ته یو ښه دي پښاچې سپینویې لولی د یا مخامخ ورته ناسته وه په دې دا اوښکې را روان دي نو لولی ورته وویل موره دا خو پیاز نه دي دا ستا سترګې ولې وشکي دا خو پښاچې دې ول زه چې کسه پښاچې سپینوم ما ته به یاد هغې ورته ولې دې ورته ما له باجي مسکي پښاچې په دی
ربه د باب از خپل ستا په ټیکه ورکړی ګرده جوړ شوی دی اوس اوس څنګه وایي چې ودای دی یاده بدله در واخله ده خوله دې مړه نو چې غزله شروع سي بیا هغې سره به دا کونه کې نه سي نه نه یا وابه وشخل الکوان غواړي یو کله درېږو اسواني مشپا کوه خوږې خبرې سواني مشپا کوه خوږې خبرې د محبت